بسم الله الرحمن الرحیم. منګ چې کم دی مطلب دا دی آرمی چیف ته او ټولو ادارو ته دا ریکویسټ کوو چې دا کومه مطلب مسله شوې ده په دې باندې زمونږ حکومت خاموش ناست دی او هیڅ قسمه مطلب دا دی نه خپل سفیر راغوښته او نه دا سفیر چې کم دی واپس خپل ملک ته ولېږه. نو مونږ آرمی چیف ته دا خواست کوو چې مونږ فوج سره پولیس سره هر سرکاري ادارې سره مینه محبت ساتو. مونږ په دې باندې ننګ او غیرت کوو ځکه چې مونږ خوبونه کوو او دوی زموږ په باډرو باندې او دوی زمونږ په مطلب په کوڅو کې خپلې ډیوټیانې کوي. مونږ د دې د وجې مونږ ته دغه حاصل دی که چېرې دا نه وي نو کیدای شي چې مونږ نه په کور کې خوب کړی وي او نه مونږ کاروبار کړی وي. نو مونږه دته دا خواست کوو چې مطلب دا دی تر اوسه پورې نه صدر نه وزیر اعظم هغوی صرف په اسمبلی کې خبره کوي خو د عوامو منځ ته رانلل د عوامو د جذبې قدر یې ونه که. نو مونږه دا خواست کوو چې مهرباني وکړه چې تاله الله پاک دا کرسۍ درکړې ده ته دا کار وکړه چې زمونږ دا سفیر واپس د هغې ملک نه راوغواړه او دا سفیر چې کوم دی دا واپس خپل ملک ته ولېږه. څنګه چې اسلامي ملکونو هغه سره بزنس پرېښوده هغه سره یې بایکاټ وکړو خپل سفیران یې راغوښتله. نو دا عوام هم د آرمی چیف نه دا مطالبه کوي چې تم دا سفیر راوغواړه او دا سفیر واپس ولېږه. مونږ له پکار دی چې مونږ د دغې ملک د هر یو شي نه بایکاټ وکړو او الله پاک فرعون دپاره موسی پیدا کوي یو به انشاءالله تعالی د هغه په ملک کې پیدا شي او هغه نه به د دې بدل والي. الله پاک د دې قرآن حفاظت په خپله کوي دا د هغه واده ده دا زه ته چې دي دا مونږ صرف هغه فرض ادا کوو باقي الله پاک د هغه نه سپیم جوړولی شو د هغه نه خرم جوړولی شو په هغه یې اورم لګولی شو هغه سره هر څه کولی شو خو الله پاک مونږ باندې د امتحان واچو چې زما دا بندیان څه کوي. دا عظیم کتاب ما دې ته نصیب کړی دی نورو قومونو ته مې نه دی کړی چې زما دا دغه څه کوي دا بندیان څه کوي دوی په دې کې جذبه شته او که نشته. بیا تاسو شکر وباسئ زه دې شکر وباسمه او دا ټول میډیا هم زه شکریه ادا کوم. زه د دې کراچي مارکیټ پاک سنټر خیبر بازار د سنیټرۍ والا د هوټلو والا شکریه ادا کوم چې هغوی په دې کې مطلب خپل جذبه پیش کړه او هغوی رالله. مونږ سیاست نه کوو مونږ صرف د قرآن او د قرآن د حفاظت دپاره مونږ آرمی چیف ته دا خواست کوو چې لہذا مهرباني وکړه چې 24 غنټې کې دننه خپل سفیر راوغواړه او دا سفیر سپې ولېږه. زمونږ د دې قرآن دا په مام پرز دی دا په تام پرز دی دا په نومې مسلمان پرز دی چې هغه په خوله نشي ویلی کم از کم په زړه کې خو د دې دغه وکړي که نه مذمت دې وکړي. نو زما دې ټولو ته خواست دی او د ټولو زه شکریه ادا کوم او میډیا ته مې دا خواست دی چې دا په هر فورم باندې اوچت کړئ تاسو د هغه نه به الله پاک مطلب دا مسله اوچته کړي او د دې خلکو په زړه کې به یې واچوي. نو زه تاسو ته خواست کوم میډیا والا ته چې ستاسو زه ډېره شکریه ادا کوم د هغو ملګري ستاسو شکریه ادا کوي خو مهرباني وکړئ چې دا په هر فورم باندې دا اوچت کړئ دا اواز چې پاکستاني قوم ته په دې باندې ډېر درد ډېر غم ډېر مطلب دا دی یو عظیم دغه دی چې مونږ ډېر زیات زمونږ خوبونه آرام شوي دي چې زمونږ د عظیم کتاب سره دا واقعه شوې ده. نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې کومه دا واقعه د سویډن والا زمونږ د قرآن سره وکړله د دې مونږ بھرپور مذمت کوو اور څنګه صدر صاحب نو چیف آرمی سټاف ته دا ریکویسټ کوو چې مهرباني دې وکړی شي چې د دې سفیر د ملک بدل کړل شي او د مونږ سفیر د ملک ته راوغواړي او دوی ته دې وارننګ ورکړی شي چې بار بار دا واقعي چې کومې دي کوم اسلام سره کوي چې دا دوی نه کوي. نو مهرباني وکړئ چې دا
په دې باندې د پابندي ولګولی شي او د دې خبره د UN کې اوچته کړي چې ابا موږ مسلمانانو ته د دې وجې نه ډېر غټ تکلیف ته مهرباني وکړي چې هر یو مسلمان چې کوم د په دې باندې خفا ده او په دې باندې غمګین ده نو مهرباني وکړي چې دا اقدامات دوباره ونه کړی شي. والسلام.